د ننګرهار مرکزی زندان څخه 319 تنه بندیان د سترې محکمې د 95 څلورتیا ګڼې مکتوب او شپږ 50 شپېته فرمان په اساس آزاد او خپل کورنیو ته ستانه شول. د افغانستان د زندانونو چارو د عفو فرمانونو د پلي کولو چارو ریاست رئیس مولوي شاهد الله خالد وایي همدارنګه 315 تنو ته تحفیف ورکول شوی دی او د بند موده یې راکمه شوې ده. سترې محکمې د 95 څلورتیا مکتوب 550 نمبر باندې د 1440 کال د 18 میاشتې 9 تاریخ باندې 319 بندیان ته عفو او 315 بندیان ته د حوض په موده کې تخفیف ورکړل شوی ده. دا د لوی اختر د مناسبت خاطر باندې د امیر شیخ صاحب د سترې محکمې د قاضي رضا شیخ صاحب د شفقت رحم په اساس باندې دغه تخفیف او عفو د بندیان ته ورکړل شوی ده. همدارنګه د ننګرهار د زندانونو چارو سمون رئیس مولوي سهیل سعید په خپلو خبرو کې وایي دا مهال د ننګرهار په مرکزی زندان کې چې د زون په کچه بندیان ورته راوړل کیږي څه د پاسه 1900 بندیان پکې دي چې 319 ته یې عفو شوي او 315 ته تحفیف اعلان شوی. د لوی اختر د رسیدو په مناسبت د سترې محکمې عالی مقام لخوا د ننګرهار ولایت زندان ریاست بندیانو ته عفو او تخفیف لیست راغلی ده، فرمان راغلی ده. ننګرهار زندان ریاست د زون په سطح زندان ده، نو تر 1800 پورې تعداد رسیږي د زندانیانو چې د هغو جملې نه همدغه نن 319 کسان د عفو په لیست کې راغلي دي، هغه خوشي کېږي همدا اوس او 315 نور کسان تخفیف ورکړی شوی ده. بلخو آزاد شوي بندیان وایي خوښ دي چې د اسلامي امارت مشرانو ورته د لوی اختر پر رسیدلو سره عفو کړي او د زندان سخت شپې ورځې پای ته رسیږي او بیرته له خپلو کورنیو سره یوځای کیږي. دوی وایي په زندان کې د یو ښه ټولنیز ژوند لپاره ډیر څه زده کړي چې له نورو سره به یې شریکوي او بیا به هیڅکله جرایمو ته نه ستنیږي. جرم غلا کړی وه، بس اسلامي امارات نه ډیره خوشحاله ډیره منندوی، بس دلته موږ ته عفو راکړې ده، بس ډیره خوشحاله دي اسلامي امارات لپاره. اوس خوشي کېږو آینده وخت به انشاءالله الرحمن چې جرمونه نه وي، بد او ناوړه کارونه به نه وي. یو 15 ورونه چې کشران او مشران ناوړه کارونه کوي، موږ به انشاءالله آواز او نصیحت ورته کوو چې دغه کار نه لاس واخلئ. ډېر ښه رویه موږ سره کوله، په مدرسه مو د دیني مدرسه او بس خیاطۍ د هر څه سیستم نجارۍ فلزکاري هر څه ډېر ښه رویه موږ سره کوله. د یادو زندانیانو د خلاصون په موخه جوړه شوې غونډه کې مسؤلینو وویل د اسلامي امارت زندانونه د اصلاح په موخه دي او زندانیانو سره هغه ډول چلند نه کیږي چې بشري حقونه یې تر پښو لاندې شي. دوی همداراز بخښل شوو زندانیانو ته سپارښتنه وکړه تر څو په ټولنه کې له هغو خلکو لرې پاتې شي چې په جرایمو له تاړیو ټولنې ته په زیان تمامیږي. سهار ګل احساس، امید راډیو، ننګرهار.